دلویا بخون کی سیختن طلاف نام به نام خداوند بخشاینده و مهربان په دې لسی ټول روغ رمټ وسیږي به امید یې که همه تان صحت و سلامت باشین. ګرانو زده کوونکو شاګردان عزیز، موږ په څلورم ټولګي کې در صنف چهارم لومړی دویم درس ولوستل. درس اول و دوم را خواندیم چې د الله په اړه او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په اړه و. در مورد حضرت محمد بود. حضرت محمد د الله بنده و، بنده خداوند بود. د پلار نوم عبدالله و، نام پدرش عبدالله بود. د خو اخلاق و خواند و، صاحب اخلاق خوب بود. زموږ پیغمبر ته ماشومان گران و، به پیغمبر ما اطفال عزیز بود، یعنی اطفال را دوست داشت پیغمبر ما و ما از پیغمبر خود اطاعت میکردیم. موږ له خپل پیغمبر څخه اطاعت کول. نن راځو امروز میایم او دریم لوست لولو. درس سوم را با هم کار میکنیم. دریم لوست، دریم سوم لوست درس، دریم لوست درس سوم. درس سوم در مورد چی است؟ درس سوم د پښتو د ځانګړو تورو په هکله دی. در مورد حروف خاص پښتو هست. البته این حروف دا حروف یا دا توری چی دی خاص ندی، خاص نیستن. دا په نورو ژبو کې هم شته، در زبانهای دیگر هم است، ولی ما در زبان مقایسوی که با زبان دری داریم، زبان ملی ما، دا توری په دری ژبه کې نشته. این حروف که است در زبان دری نیست. از او خاطر میگیم که حروف خاص پشتو که فقط در پشتو است و در دری و عربی نیست. پس دا توری چودی این حروف چند تا هست و چه قسم تلفظ میشه امروز با هم کار میکنیم. د پښتو ژبې پښتو ژبې زبان هغه آن توری حروف چی که په در دری یعنی زبان دری او و عربی ژبو زبان ها نشته نیست. او حروفی که یا آن حروف زبان پشتویی که در زبان دری و عربی نیست. موخه هدف د پښتو د تورو د غږونو سم ادا کول او سم لیکل. موخه یعنی چی؟ موخه یعنی هدف. پشتو تورو حروف غږونو صداها سم درست ادا کول، ادا کردن، یعنی درست تلفظ کردن او سم لیکل و درست نوشتن، لیکل نوشتن. پوښتنه سوال. تاسو له چا سره کله هم پر پښتو ژبه خبرې کړې دي؟ شما له با چا سره با کسی کله هم گاهی هم پر بالای پښتو ژبه زبان خبری حرف کړی دی؟ زده اید، یعنی شما گاهی هم با زبان پښتو با کسی گپ زدین یا نزدین. لکه څنګه چې تاسو ګوري قسمی که شما میبینین دلتا 8 توری دی. در اینجا 8 حرف است اگر حساب کرده باشین. ت، څ، ز، دال، ر، غ، خین، نون. حالا ببینید در اینجا ت چه قسم است؟ ت در اول و در وسط یا در آخر کلمه میایه. د کلمه په مینز، پای او اول کې راځي. دا د تی په شکل تلفظ کیږي. به مثل تی انگلیسی تلفظ میشه. مثلا تیبل میز را میگم. تول همه، تی واو لام همه. ت مثل ت سین و سه وار تلفظ میشه. لکه تنگل، تا یعنی چاه. ز مثل ز وار تلفظ میشه. مثلا زنگل. دال یعنی از دال که گرنگتر تلفظ میشه و مثل دی انگلیسی کار میشه. مثل دی نان. ری در بین لام و ری تلفظ میشه. ری مثل روند ری واو نون دال روند کور. غ سه رقم تلفظ میشه. یو خپل غ که ما تلفظ میکنم غ
درسته؟ دوم ژ ژ، سوم گ گ. حالا شما اینجا ببینید غگونو غگونو، ایره غژونو هم تلفظ کرده میتونیم، غگونو هم تلفظ کرده میتونیم، ولی یادتان باشه که نوشتهش باید با همین قسم که نوشته شده باشه، یعنی غ باشه، دو نقطه بالا و پایین داشته باشه. هین هین هین، هین هم 3 رقم تلفظ میشه، هین شین خین. حالا شما خود پشتو رو ببینید، پختو پشتو پختو، ولی نوشته باید چی باشه؟ با هین باشه. یا مثلا اینجا ببینید پختنه پختنه پشتنه پشتنه پختنه پختنه. پس اینجا چی میشه؟ تفاوت میه. نون 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 تلفظ از نون کرده گرنگتر، مثلا برن برن به و نون که باغ میشه. در اینجا مثال هایش هسته د پښتو توری په کلمو کې، حروف پښتو در کلمه ها. ت ټولګی ت ټولګی صنف، څ څپلی چپلی څپلی چپلی، ځ ځنګل جنگل ځنګل جنگل، دال دند دال دند دند یعنی که آب ایستاده، حوض را هم میگن. ر ر روند روند کور، غ غلی ژاله گلی گلی ژلی. 3 رقم تلفظ میکنیم ولی نوشتهش باید قسمی باشه. هین هین، خکلا زیبایی خکلا زیبایی، خکلا شکلا خکلا. نون نون، پانه 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 یعنی صفحه، برگ هم معنا میده. که دا اوس موږ د تاسې لوستی بود درس ما و شما. موږ نن راغلو د پښتو ژبې په خاصو تورو باندې مو خبرې وکړې. بالای حروف خاص پښتو حرف زدیم و کار کردیم. که چیرته پوښتنه لري، اگر سوالی دارین، حتما یې له ما سره په کومنټ کې شریکه کړئ. تر بیا چې زه راځم له تاسې سره د 4م ټولګي نور لوستونه وړاندې کوم. تاسو په پاک ذهن تعالی سپارم تا درس بعدی صنف 4. خداحافظ و نگهدارتان.